بله پوښتنه همدغې خبرې پورې راځي چې ځینې ملګرو به ماته میسیجونه کول چې ویډیوګانې ولې آنلاین وګورو ستا ویوز د که چېرته مونږ 10 سکونډو ته ګورو که 20 سکونډو ته ګورو تا ته ویوز درځي نو ته په ویډیوګانو څه کوې او ځینې ملګري بیا داسې فکر کوي چې کله تاسو ویډیو آنلاین پوره وګورئ نو ماله به ډېرې پیسې راځي یا ما پیسې وګټلې که نه داسې خبره نشته اصل کې د یوټیوب الګوریتم او یا تګلاره چې ده هغه داسې طریقې سره ده چې کله ته ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کړې نو په هغه باندې انالایسس شروع شي یوټیوب ګوري کله چې ته ویډیو پلی کړې 10 دقیقو ویډیو فکر وکړې ما اپلوډ کړو ته راغلی ویډیو دی ولګو 1 دقیقې پورې دی وکتو 2 دقیقو پورې دی وکتو ویډیو دی بند کړو لاړې ترې یا دی ډاونلوډ کړو او یا دی پرېښوستو یوټیوب داسې فکر کوي چې دغه ویډیو د کار ویډیو نه وه ځکه دې سړي 2 دقیقې وکتو نور یې پرېښوستو دی لاړو نو د دې سره د دغه ویډیو کوم ریټنګ چې ده هغه په ښکته راځي او دا ویډیو یوټیوب بیا نورو خلکو ته نه ریکمنډ کوي که چېرته تاسو فکر کړی وي مثال تاسو یو شی سرچ کوئ د هغه اړوند چې نور ویډیوګانې وي تاسو راغه څنګ کې ریکمنډ کېږي تاسو ته وړاندې کېږي دا ویډیوګانې هم داسې وګورئ خو که چېرته تاسې ویډیو کم ګورئ او د یو ویډیو اوریج ډیوریشن چې دی هغه کم وي هغه بیا یوټیوب خلکو ته نه وړاندې کوي خلکو ته یې نه ښوي مثال که یو څوک راځي په انګلیش کې اډوب پریمیر ګوري او زما ویډیو ډېر زیات کتل شوی وي نو زما ویډیو به هم هغه ته ریکمنډ کېږي چې دا هم وګوره خو که چېرته زما ویډیو ډېر نه وي کتل شوی البته د اندازې له لحاظه د دقیقې له لحاظه پوره نه وي کتل شوی یا په نیمایي هم نه وي کتل شوی نو هغه بیا نه ریکمنډ کوي هغه یوټیوب شاته اچوي دا ویډیو خو هم خلک ډېر نه ګوري نو په دې به څوک څه وکړي خو که چېرته تاسې ویډیوګانې پوره وګورئ نو بیا یوټیوب الګوریتم داسې د هغه بیا داسې فکر کوي چې یاره دا ویډیو ښه ویډیو ده ځکه خلک پوره ګوري نو بیا نورو ته هم وړاندې کوي نو زه چې وایم چې ویډیوګانې آنلاین وګورئ یو خو دا دی چې زموږ واچ ټایمز چې دي هغه شاته پاتې هغه باید مخکې شي بل یو ځل خو آنلاین وګورئ کله چې ویډیو اپلوډ کوم ډاونلوډ یې کړئ زه نه وایم چې تاسو یې ډاونلوډوئ ما خو چې کله اپلوډ کوم یو ځل خامخا آنلاین ګورئ هغه نور څه بیا ډاونلوډ کړئ ښه په تبه ورته کښېنئ ویې ګورئ نو دا د آنلاین کتلو هغه پروسه ده چې باید ترسره شي